یم عجیز کا بندہ کا غلام کبریا کا کرم کا احسان ما معافی اللہ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. عبدالرحمن خاکسار دی د خوست نه سلامونه علیکلی او د سلام نه وروسته لیکلي چې زه یوه پوښتنه لرم. پوښتنه مې دا ده، ځینې خلک چې کله ناوې خپل کور ته راوړي نو هغه ناوې د موټر نه کوزه شوي نه وي. هغه خلک د موټر ټایرو ته چرک حلالوي او وینه د موټر په ټایرونو وهي. د اسلام له نظره د عمل څنګه دی؟ واقعیت همداسې دی. په ځینې هغو ځایونو کې چې سړکونه نه وي یا موټر نه وي، هلته ناوې او ډولۍ په اسپو باندې راوړي. دا ما هم په خپلو سترګو باندې لیدلي دي چې هلته به کله ناوې راغله، ناوې به نو د اسپې نه راکوز شوې نه وه، چرګ به یې راوړه، د هغه تاج به یې زخمي که یا به یې حلال که، د هغه وینې به یې د اس په پښو باندې ووهلې. او اوس خو داسې کوي چې حلالوي وینې د موټر په ټایرونو باندې وهي. دا د هندوانو رسم و رواج دی. د اسلام په مقدس دین کې د دې کارونو لپاره کم اصل نشته. زه نه پوهېږم چې دوی دا کار د څه لپاره کوي، د دوی هدف په دې کې څه دی. د موټر ټایرونه چې په وینو کوي یا د اس پښو باندې وینې لګوي، د دوی هدف په دې کې څه دی؟ دا د هندوانو رسم و رواج دی. د اسلام په مقدس دین کې دې لپاره کم اصل نشته. او که دغه چرک او څاروی د ناوې یا د هغه ځوان د تعظیم لپاره حلال شي، که 100 واره په هغه باندې د الله نوم هم واخلي، دا غوښه مرداره ده، حرامه ده. نو یو مسلمان ته په کار نه دی چې هغو اعمالو ته مخه کړي چې هغه لپاره د اسلام په مقدس دین کې اصل نه وي. دا رسم و رواجونه دا د هندوانو دي. یو مسلمان باید په جدي توګه د داسې فاسدو کړنو او فاسدو رواجونو څخه